نننۍ ویډیو زمونږه د نارینه د نفس د کوږوالي یا ټیټهپن یا یو طرف ته اوړېدو باره کې ده. که تاسو زموږ په چینل نوی او د جنسیاتو متعلق معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. زموږ ویډیو تاسو د ماشومانو سره یا د خپلو وړو سره نشئ کتئ. کو تاسو د فیملی سره یا وړو سره نو دا ویډیو سکپ کې او یا هینډ فری استعمال کې. ګرانو دوستانو دا مسله ډیره زیاته ده. اکثر لکان په کمنټ کې یا په پرسنل میسج کې واتس اپ باندې تپوس کوي چې زمونږ په ذکر کې کوږوالی راغلی دی او د دې څه علاج. ډیرو خلکو په دې ډیرې غټې پیسې هم خرابې کړې وي. هو تاسو ته دا خبره په ذهن کې وي چې دا نفس کوږوالی یا ټیټهپن چې کوم دی نو دا څه بیماري نه ده او نه د دې څه علاج ده او نه دا څه نقصان ده دی. دا هیڅ کله تاسو ته مردانه کمزوري یا ستاسو د بچو نه کېده یا نور داسې جنسیاتو متعلق مسایل چې څومره هم دي په هغې کې دا ستاسو نشي جوړېدی. دا ستاسو د جنسیاتو مسائل او سبب نشي جوړېدی. نو د دې په وجه د دې خبرې نه وړئ په دې باندې هسې خپلې پیسې مه بربادوئ. دا بالکل نه مرض دی او نه د دې علاج دی. او که علاج د لسه کوي نو د څه به کوي ځکه چې مرض دی نه نو د څه به علاج وکړي او دا واده سره په خپله بیا ټیک شي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو ستاسو خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.